البقره مدني سورت او 206 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نامه پیل کوم چې پر ټولو مهربان ډیر لورونکی دی. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. او هغه نعمت هم یاد کړئ کله چې موسی علیه السلام ته مو د 40 شپو وعده ورکړه، خو تاسو د هغه تللو نه وروسته خوسی معبود ونیوه، په داسې حال کې چې تاسو پر خپلو ځانو ظالمان وئ. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. بیا مو هم وروسته بخښنه درته وکړه چې تاسو شکر وباسئ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. او کله چې موسی علیه السلام ته مو کتاب او د حق او باطل بیلونکی معیار ورکړ د دې لپاره چې په نیغه لار سم شئ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. او هغه وخت یاد کړئ کله چې موسی علیه السلام خپل قوم ته وویل: ای زما قومه، بېشکه د خوسي په نیولو سره مو پر خپلو ځانو زیاتی کړی، نو پیدا کوونکي ته مو توبه وکړئ او خپل مشرک کسان ووژنئ. دا کار مو پیدا کوونکي په وړاندې درته غوره دی، نو بیا یې ستاسو توبه قبوله کړه. رښتیا چې هماغه ښه توبه قبلونکی ډیر مهربان دی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. او کله چې تاسې موسی ته وویل هیڅکله به ایمان درته رانه وړو تر هغو چې الله څرګند ونه ګورو، نو په داسې حال تندر ونیولی چې په خپله مو ورته کتل. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. بیا مو له مرګ وروسته بیرته راژوندي کړئ تر څو شکر وباسئ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. او ریزی مو در باندې سیوری کړي او ترنجبین او مړزان مو درته را نازل کړل او درته ومو ویل له هغو پاکو شیانو چې در روزي کړي مو دي په خوند یې خورئ. خو دوی په دې نافرمانیو پر موږ ظلم ونه کړ، بلکې پر خپلو ځانو یې زیاتی کاوه. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. او هغه وخت یاد کړئ چې موږ وویل دې کلي ته ننوځئ او چیرې مو چې خوښه وي پرېمانه ترې خورئ او په سجدو له دروازې ننوځئ او وایاست یا الله د ګناه رېژونه غواړو. په دې ډول به خطاوې درته وبخښو او ژر به نیکان په ثواب کې زیات کړو. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
خو ظالمانو هغه ورته ویل شوې خبره په بله واړوله نو په زیاتي کوونکو مو ځکه له اسمانه یو عذاب را نازل کړ چې دوی به سرغړاوی کاوه. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. او هغه وخت یاد کړئ کله چې موسی علیه السلام د خپل قوم لپاره اوبه وغوښتې نو موږ ورته وویل په خپلې امسا دې دغه ګټ ووهه نو بیا 12 چینې ترې وخوټېدې. هرې ډلې خپل اوبهخور معلوم کړ. موږ ورته وویل د الله له رزق څخه خورئ او څښئ خو په ځمکه کې ورانکاري مه ګرځئ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. او هغه وخت هم در یاد کړئ چې تاسو وویل اے موسی په یو ډول خوراک به هیڅکله هم صبر ونه کړو نو له پالونکي دې راته وغواړه چې موږ ته هغه څه راوباسي چې ځمکه یې راټوکوي له سابه له ترو غنمو نسکو او پیازو یې. ویې ویل آیا څه چې غوره دي په بیکاره شي یې بدلول غواړئ؟ نو یو شار ته کوز شئ څه مو چې غوښتي درته موجود به وي. نو بیا سپکوالی او خواري پرې وتپل شوه او د الله په غضب اخته شول. دا ځکه چې د الله آیتونه یې نه منل او په ناحقه انبیا وژل او دا هم په دې چې ناړامه شوي وو او تیری به یې کاوه. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بشک هغوی چې ایمان راوړی او هغوی چې یهودیان شوي او عیسویان او بیدینان هر څوک چې وي چا چې په الله او وروستۍ ورځ ایمان راوړ او نیک عمل یې وکړ نو هغوی لره پالونکي سره اجر شته نه به پر هغوی څه ډار وي او نه به خوابدي شي. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. او هغه وخت یاد کړئ چې په تورات عمل کولو وعده مو درنه واخیسته او تور مستاسو د پاسه پورته کړ. ومو ویل کوم کتاب مو چې درکړی هغه ټینګ ونیسئ او څه احکام چې پکې دي تل یاد ساتئ تر څو مو ځان ساتلی وي. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. خو له هغه وروسته تاسو بیا له حقه مخ واړوئ نو که د الله لورینه او مهرباني در باندې نه وای خامخا به له تاوانیان وئ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ.
او پرشتیا تاسو خپل هغه خلک هم ښه پیژنئ چې د خالي په ورځ یې تیری کړی دی چې بیا مو ورته وویل ځئ ذلیله بیزوګان دي یاست. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. نو دا پیښه مو هغه وخت حاضرو او ترې وروستنو ته عبرت او پرهیزګارانو ته پند وګرځوله. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. او هغه وخت یاد کړئ کله چې موسی علیه السلام خپل قوم ته وویل بېشکه الله درته امر کوي چې یوه غوا حلاله کړئ. دوی ویل پر موږ ملنډې وهي. ویل الله ته پناه وړم له دې چې له ناپوهانو وګڼل شم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. هغوی وویل مونږ ته دې له خدایه وغواړه چې څرګنده کړي هغه څنګه ده. موسی وویل بېشکه هغه فرمایي هغه یوه داسې غوا ده چې نه زړه او نه وړه بلکې په دې کې منځنۍ ده. نو بس په څه چې ګمارل شوي یاست ترسره یې کړئ. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. هغوی بیا وویل مونږ ته دې له ربه وغواړه راته څرګنده کړي چې رنګ یې څه دی. ویل هغه فرمایي دا یوه تکه ژیړه غوا ده چې تیز رنګ یې دی کتونکي خوښوي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. هغوی بیا وویل له خدایه دې راته وغواړه موږ ته بیان کړي چې هغه څنګه ده. بېشکه دې غوا موږ په شک کې اچولی یو او که د الله خوښه وه موږ خامخا لارموندونکي یو. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. ده ورته وویل بېشکه هغه وایي دا یوه غوا ده نه خواري کشه چې ځمکه یوې کوي او نه کښت خړوبوي روغه رمټه ده هیڅ ټاپه یعنی عیب پکې نشته. هغوی وویل اوس دې روښانه خبره راوړه. نو حلاله یې کړه خو نږدې و چې ویې نه کړي. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. او هغه وخت یاد کړئ کله چې یو سړی مو ووژئ نو شخړه مو پرې وکړه خو الله د هغه څه رابرسېروونکی و چې تاسو پټوئ. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. نو موږ وویل هغه یعنی وژل شوی د دې غوا په څه برخې ووهئ. الله مړي هم په دې توګه راژوندي کوي او خپلې نشانې درښیي چې تاسې له عقله کار واخلئ. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار
وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. وروسته مو بیا زړونه سخت شول، نو هغه لکه ډبرې یا تر دې هم زیات سخت، ځکه چې له ځینو ډبرو خو ویالې بهیږي او ځینې هغه چې وچ وي نو اوبه ترې وځي، او بېشکه ځینې یې هغه چې د الله له لورې رارغړي، او له هغه څه چې تاسې یې کوئ الله بې پروا نه دی. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. اے مسلمانانو، آیا تمه لرئ چې دا یهود به ایمان درته راوړي؟ حال دا چې په دوی کې یوه داسې ډله وه چې د الله خبرې به یې اورېدلې وي، بیا به یې له پوهېدلو وروسته اړولې او دوی ښه پوهېدل. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. او کله چې له مؤمنانو سره مخامخ شي وایي مونږ ایمان راوړی، او چې یو بل سره ګوښې شي وایي آیا دوی یعنی مسلمانانو ته هغه خبرې کوي چې الله درته پرانیستې دي تر څو قیامت کې د خدای په وړاندې دلیل در سره ووایي؟ آیا له عقله کار نه اخلئ؟ اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. آیا دوی چې داسې خبرې کوي نه پوهیږي چې څه پټوي او څه چې څرګندوي الله ښه پرې خبر دی؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. او ځینې یې نالوستي دي، له څه هیلو پرته نور په کتاب یعنی تورات نه پوهیږي او یوازې ګمان کوي. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. نو د هغو لپاره افسوس او تباهی ده چې په خپل لاس کتاب لیکي، بیا خلکو ته وایي همدا د الله له لورې دي تر څو په هغه یو کم قیمت ترلاسه کړي. نو دوی لره افسوس په هغه څه چې لاسو یې لیکلي او بیا یې افسوس په هغه څه چې ترلاسه کوي. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. او یهود ویلی دي مونږ ته به له څو شمېرلو ورځو پرته اور یعنی عذاب را ونه رسي. ورته ووایه آیا له الله نه مو داسې کومه وعده اخیستې نو هیڅکله به الله خپله وعده ماته نه کړي، او که په الله پورې هغه څه وایاست چې نه ورباندې پوهیږئ. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. داسې نه ده، بلکې هر چا چې بدي وکړه
او ګناه یې پرې چاپېره شوه نو دا کسان دوزخیان دي همدوی به پکې تلپاتې وي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. او چا چې ایمان راوړ او ښه عملونه یې وکړل هغوی جنتیان دي تل به پکې اوسېدونکي وي. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. او هغه وخت یاد کړئ کله چې له بني اسرائیلو مو پوخ لوز واخیست چې یوازې د الله عبادت به کوئ او له مور و پلار خپلوانو یتیمانو او بېوزلو سره به ښېګڼه کوئ خلکو ته به ښې خبرې کوئ لمونځ به ترسره کوئ او زکات به ورکوئ خو بیا پرته له کومو خلکو تاسو ټولو له هغه لوز نه شا واړوله او همدا تاسې مخ اړوونکي وئ. صدق الله العظيم.